ما سره وخت میږي وبخې زه همدرد صاحب ته یو 40 ثانیې ورکول غواړم. همدرد صاحب د نورستان چې کومه پیښه شوې ده دا په بشري مرستو سره ډېره ژوره اړتیا لري او په داسې کې نړیواله مرستې کمیږي. نړیوال هیوادونه مرستندوی ادارې په خپل ځای باندې خپل افغانان د ډایسپورا افغانان یا شتمن افغانان په دې لړ کې تاسو فکر کوئ کوم رول یا کدا دا کولای شي 40 ثانیې په دې کې هیڅ شک نشته. موږ د ډایسپورا د افغانانو په حیث باندې په د ایکس پیسونو کې په دې باندې 3-4 ورځې بحثونه وکړل، لګیاوي په لا هم بحثونه کوو. خو اوس بدبختانه داسې د هغه مرستې چې د موږ له خوا څخه د ډایسپورا له خوا څخه کیږي هغه موږ هلته افغانستان ته لیږو، د هغه بیرته هغه شفافیت یا حساب ورکونه موږ ته نه راکول کیږي. موږ نه پوهیږو چې تیر ځل موږ د هرات سره کومې مرستې وکړې، پکتیکا سره مو وکړې، آیا هغه په واقعي ډول سره د کونړ سره مو وکړې، آیا هغه په واقعي ډول هغه خلکو ته ورسېدې که نه. یعنې د شفافیت دا ډول یو میکانیزم شتون نه لري. داسې یو مؤسسه هم نشته چې سړی په حساب وکړي. نوې مؤسسې یا خیریه بنسټونه جوړیږي، نو د خیریه بنسټونو بیرته حساب ورکونه شتون نه لري. بدبختانه نړیوال فریم ورک هم داسې شتون نه لري په افغانستان کې چې موږ یې هغو ته ولیږو او هغوی بالاخره په شفاف ډول سره هلته تطبیق کړي، بیرته موږ ته حساب راکړي، تر څو د بل ځل لپاره حد اقل موږ وهڅولی شو چې واقعا دا مرسته یعنی افغانان کولی شي یا کول غواړي، خو د هغې شفافیت چې دی هغه د پوښتنې لاندې دی. زه ډېره شکریه ادا کوم محترم همدرد صاحب، محترم یوسفزی صاحب، محترم فقیري صاحب چې نن خپرونه کې تاسو موږ سره مېلمانه شوي وئ. خپل خیال ساتئ.